درنو مشرانو خویندو مورګانو السلام علیکم. لولي اختر دې ستاسو مبارک شي. ستاسو دې ځکه مبارک شي چې دا خو ستاسو او د ستاسو د بچو اختر ما خو نه یې ځکه چې زه یتیم یم. تاسو خپلو بچو ته څنګه ښایسته جامې او بوټونه او کوټونه اغوستي؟ مورې څنګه ښایسته یې خپل زوی ته سترګې تورې سهار کې یې په تودو اوبو او په ښکلو شامپو ولامبه څومره ښه ښکاري. ګوره مور ته خبره چې زما چې پلار ژوندی و زه هم ډېر نازولی وم. ما به هم ستا د زوی په شان کالي اغوستي. مور به راته هر وخت سترګې تورول. ستا د زوی په شانتې یې نازولی. خو ګوره دا څو کاله کېږي چې په یو اختر کې مې هم نوي کالي نه. تېر اختر کې د ملک ماما ښځې د خپل زوی زاړه کالي رالیکلي. هغه مې راته مور ووینځل وامې غوستل چې بار لوبې ته ووتلم. ملک زوی پیغورونه راکول چې سپېره زما زړې جامې دې اغوستي. دې اختر ته هغه نه اغوندل. د باندې هم نه ځم ځکه چې ستاسو زامن ناپورې ملنډې وهي. د کونډې مور نه مې اوس کالي نه غواړم ځکه اوس پوه شوی یم چې هغې سره پیسې نشته. هغه خواره خو د کلیوالو خدمت کوي، کله په پټو کې وږي سپینوي، کله پنبه راټولي. هیله دومره ګټي چې موږ ته ماښام وچه ډوډۍ پرېږدي. اوس مې هم یاد شي تېر ولي اختر کې تاسو ټول غټ غټ مالونه قرباني کړه. چا پسونه حلال کړه، چا غواګانې، چا غویان. تاسو خبر استئ په هغې اختر په ورځ زما وړې خور پټو کې لږ سابه کړي وو. موږ هغه سابه پاخه کړه. تاسو بیا میاشتو میاشتو پورې هغه غوښه خوړله. خیر دی څه پروا نه کوي. ستاسو قرباني خدای قبوله کړي. خیر کو ټوله ځان ته خورئ. خیر په خوا کې مې کونډې یتیمان نار او مجبور. تاسو وخاندئ، خوشحالۍ وکړئ. زه به په مخه نه درځم ځکه چې اختر په خوشحالۍ کې مو سفر ګرانه شي. په ما هم چېرته زړه ونه سوځي. دې اختر کې خو موږ کره هېڅ هم نشته. مور مې هم ناروغ. زه خو تر اوس کالي نه غواړم. خو کشرۍ خور مې نه پوهېږي. هغه ورته سر ته ناسته، هغه ورته سر زور کوي، جامې تر غواړي. مور مې ورته یوازې جاړي. خور مې ورته وایي چې کاکا خپل لورګانو ښایسته ښایسته جوړې راوړي، ښکلې پیزارې ورته اخیستې. خور مې ورته وایي چې زما پلار چېرته دی، موږ ته هم کالي راوړي. زه ورته وایم خورې زموږ پلار مړ دی. نور خلکو څه کوي؟ کاکا هم په موږ پام نه کوي. خیر ته جامې مه غواړه. زه چې لږ غټ شم تري به وکړم، تا ته به جامې واخلم. هو رښتیا هغه بل اختر کې مې حاجي صاحب ته وویل ستا موټر به درته وینځم، 10 روپۍ راکړه. هغې په مخ څپېړ راکړه راوشړه. ما ویل زه که موټر ورته وینځم یو 10 روپۍ راکړه. وړې خور ته به بنګړي واخلم. دې اختر کې مې دا د مور مریضه، موږ سره دوا پیسې نشته. پرون ډاکټر صاحب ته ورغلم. ما ورته ویل مور مې مریضه، دوا راکړه. چې را روانېدم ویل چېرته لاړې؟ پیسې راکړه. ما ویل پیسې خو نشته. دوایي رانه بېرته واخیستې او څپېړه یې ووهه. زه خیر دی دا وخت به هم خدای تېر کړي. خو نور څوک نشته او خدای خو مې شته. اوهو ډېر وبخئ، تاسو مې لږ غمجن کړی. ډېره بخښنه غواړم، خبرې مې ارمانې بدې ولګې. ځکه مې تندي ترې وکړه. راتو مه بنده، زه نور څه نه وایم. یوازې دا خبره خو واوره، ما ته هېڅ هم راکوه. ستاسو خوا کې یتیمان نه دي، دوی ته خو لږ کالي واخلئ، لږه غوښه هم ورولئ. د اختر په خوشحالۍ کې هغه هم ځان سره شریک کړئ. یعنې الله به ورنه پوښتنه وکړي. زه یم الله هم سپارم اختر مبارک شه. بیګا شپه کونډې جینۍ وږې زوی په مخ وواهه. بیګا شپه کونډې جینۍ وږې زوی په مخ وواهه. میرات شي غلی شه د کلي خان له خوبه وځي. سلګۍ په ستوني کې ساتئ سهار تر 10 بجو. سلګۍ په ستوني کې ساتئ سهار تر 10 بجو. که نه شړي مو د دې چم غټان له خوبه وځي. که نه شړي مو د دې چم غټان له خوبه وځي. د نن راډیو ګران اوریدونکو دغه لیکنه ښاغلي سلطان عزیز اعزام کړې وه چې عادل جان تاسو ته وړاندې کړه.